السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، په یوه پوښتنه خو زما سر مکمل خلاص نشي، ځکه چې د پکې ویلي دي چې دوو ځایانو کې نیتونه نه صحیح کېږي. نو د دې څه مطلب دی؟ پې پوه نه شوم. ستاسو مطلب که دی چېرې وطن اصلي او وطن اقامت یا وطن اقامت په بل اقامت، که داسې څه مسله خیر دی تشریح وکړي، موږ به کوشش وکړو جواب پیدا کولو. ولې دویمه پوښتنه تاسو دا کړې ده چېرې ما یو ملګري نه واورېدل او زما د نظر نه دي تیر شوي، که یو سړی په یو ځای کې ډېر وخت هم تیر کړي خو نیت د اقامت یې پکې نه وي، نو دا سړی هلته مسافر حسابېږي. دا خو بالکل صحیح خبره ده. که یو سړی تاسو بیا هم لا ښارونه ښودلي دي، که په یو ښار کې ډېر وخت پاتې شي او نیت یې دا وي چې دغه هفته کې ځم او هغه هفته کې، یعنې د 15 ورځو نیت یې نه وي، د 14 ورځو نه کم وي، بس دا سړی دلته مسافر دی. اگر چې کلونه دلته پاتې شي، دا خو صریحي د هدایه عبارت دی. هدایه باب صلات المسافر در واخله. ولو دخل مصرا على عزم ان يخرج غدا او بعد غد ولم ينوي مده الاقامه حتى بقي على ذلك سنين، نو بیا هم قصر ده قصر ده. وګوره یو کس دی هغه یو ښار ته داخل شو په دې نیت باندې چې یاره دی ته نه سبا ځي یا بله ورځ ځي، نو ولم ينوي مده الاقامه، مده د اقامت چې 15 یا 14 ورځې د هغې نه ده کړې، حتی بقي على ذلك سنين، دلته په کلونه دلته پاتې شه، بیا به هم دا سړی قصر کوي. دا وګوره صریح دی هدایه عبارت ته. او استدلال څه کړي؟ استدلال د فعل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه کړي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما آذربایجان کې شپږ میاشتې پاتې شو، جهاد تل تلو، خو شپږ میاشتې قصر کو، ځکه د ویلې دی هفته کې بزم او هغې کې بزم. دا ګوره دی ویلي ان ابن عمر رضی الله عنهما اقام بآذربایجان 6 اشهر، شپږ میاشتې پکې پاتې شو، خو وکانه یقصر. وعن جماعه من الصحابه رضی الله عنهم اجمعین مثل ذلك. دا وګوره هدایه باب الصلات د قرنګي دغه کې وایي فتاوا شامی کې وایي ويصير مقيما بشيئين، یو سړی چې مقیم ګرځي دوه شرطونه دي ورته. یو دا د احدهما اذا عزم على اقامه 15 يوما، یو دا د چې یو سړی نیت دي خبرې وکړي چې 15 ورځې بدلته یم بیا له مقیم دی. که 15 ورځې نیت نه وي او دغه د نن زم او بل ورځ زم او دغه کار مې چې جوړ شزم او هغه کار مې چې جوړ شزم، کدلته کلونه پاتې شي بیا مسافر دی او دا سړی به قصر کوي، بیا به او ضروری به کوي، لازمی به کوي. السلام علیکم ورحمت